د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ننګرهار کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور 4 کسان نیول سوي. په ننګرهار کې د افغانستان د اسلامي امارت ځایي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. رسنیو د ننګرهار د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویلي چې په مرکز جلال آباد، محمد درې او تورخم ښارګوټي کې یوه اندازه وسلې نیولې دي. د ویلي چې د یادو وسلو د قاچاق په تور یې 4 تنه نیولي هم دي. د نیول سوو وسلو د ډول او اندازې په اړه څه نه دي ویل سوي. اسلامي امارت له عربي اماراتو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت تړون تمدید کړ. د افغانستان د اسلامي امارت او عربي متحده اماراتو د یوې کمپنۍ ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د ځمکنیو خدمتونو تړون لاسلیک سو. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په همدې تړاو جوړې سوي غونډې ته وویل د یاد تړون تر لاسلیک وروسته به افغانستان ته پر سفر شته محدودیتونه لرې سي او دغه راز به افغانانو ته د اماراتو د ویزو ورکړه هم پیل سي. د هوایي چلند ادارې تخنیکي مرستیال غلام جیلاني وفا وویل د ګاک په نوم د عربي اماراتو دغه کمپنۍ په خورا ښو شرایطو د کابل په هوایي ډګر کې ځمکني خدمتونه وړاندې کوي. هغه وویل چې ګاک تر دې وړاندې هم د کابل په هوایي ډګر کې ځمکني خدمتونه وړاندې کول چې د تړون په غځېدو سره به افغانستان ته د لویو هوایي شرکتونو پروازونه بیا پیل سي. د افغانستان د اسلامي امارت او ګاک ترمنځ لاسلیک سوی تړون مشارکتي بڼه لري چې د خدمتونو لګښت به له عوایدو پوره کیږي او ګټه یې د حکومت او کمپنۍ ترمنځ ویشل کیږي. د کندهار ځایي چارواکي بیا په دې ولایت کې د انځرو د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکو ویلي چې د انځرو صادرات هم ډیر سوي او تیر کال 25,000 ټنه انځر چې ارزښت یې ټول ټال 140 میلیونه ډالرو ته رسیږي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي. دوی وایي چې د انځرو د پروسس ښه والی او د سوداګرۍ اسانتیا به د دوی صادرات نور هم ډیر کړي. پاکستان وایي افغانستان سره لا ډیرې دروازې او بندرونه جوړوو. پاکستان غواړي له افغانستان سره نور بندرونه او دروازې هم پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان ویلي چې دوی د ستونزو د حل او تګ راتګ د اسانتیا لپاره له افغانستان سره ګڼې نورې دروازې هم پرانیزي. نوموړي خبر ورکړی چې تازه د چترال او کونړ او کوزې درې او کونړ ترمنځ 2 نوي دروازې هم جوړې سوي دي چې د خلکو تګ راتګ به اسانه کړي. پاکستان داسې مهال پر فرضي کرښه د دروازو د جوړولو تابیا کوي چې دا کرښه هیڅ حکومت په رسمیت نه ده پیژندلې او پاکستان پر دې فرضي کرښه د دغه ډول رسمي اقداماتو حق نه لري. دمګړۍ د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګڼې نورې دروازې فعالې دي چې ډیره ګڼه ګوڼه بیا د سپین بولدک او چمن او تورخم پر دروازو وي. طالبانو په 2م ځل د عزیز الله کاروان قبر په بمونو الوزولی. د پکتیا ځایي خلکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د یوه مشهور قمندان عزیز الله کاروان قبر په 2م ځل په بمونو الوزولی دی. د پکتیا مشهور شاعر بشیر باران پرته له دې چې په مشخص ډول په دې اړه څه ووایي د خپل فیسبوک پر پروفایل او کور د عزیز الله کاروان عکسونه لګولي او 2 جملې شعر یې ورسره لیکلی. طالبانو د 1400 کال په عقرب میاشت کې هم د نوموړي قبر په بمونو الوزولی و. عزیز الله کاروان په پکتیکا کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو مشري کوله او په دې برخه کې ډیرې لاسته راوړنې درلودې. نوموړي څو کاله مخکې د کابل په 3م مکرویان سیمه کې د طالبانو له لوري ووژل سو. د عزیز الله کاروان د قبر الوزولو په غبرګون کې یو شمېر فعالانو توند غبرګونونه ښودلي او ویلي چې طالب نه یوازې د پښتني او انساني بلکې اسلامي ارزښتونو خلاف عملونه هم کوي. طالبان وایي د کابل لویدیځ کې چاودنه د ګازو ډبې له کبله وه. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي چې د کابل ښار د 18مې حوزې اړوند سیمه کې د ګازو یوه ډبه چاودلې ده. د کابل امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل خالد زدران سهشنبه د غبرګولي پر 3مه ویلي چې دا چاودنه د ګازو په پلورنځي کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له کبله سوې ده.
نوموړي ویلي دې پیښه کې 2 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. هغه وایي سیمې ته پر وخت د اور وژنې عامله رسېدلې. کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې سره د راتلونکو سیالیو لپاره د حشمت الله شاهدي او محمد نبي په مشرۍ 2 لوبډلې اعلان کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس ټاکل سوې افغان لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 3 نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې پر 4 پیل او تر هغه وروسته د همدې میاشتې په 2مه لسیزه کې 3 اوریزه نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي چې یادې یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ د 2023 کرکټ نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې او 20 اوریزې سیالۍ راتلونکي 20 اوریز نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. دغه ټولې سیالۍ د زیمبابوې په مرکز کې په حراري سپورتس کلب لوبغاړي کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله به په نږدې وختونو کې زیمبابوې ته ولاړه سي. لاهور په لاهور کې عملیاتو کې پولیس وژل سوي. د پاکستان د پنجاب صوبې د لاهور پولیسو ویلي تیره شپه د لاهور په ماډل ټاون کې په یو کور چاپه وهله. په دغه مهال پرې د کوره ډزې سوي او یو پولیس سپاهي کنسټیبل پکې وژل سوی دی. د ځایي میډیا تر مخه د لاهور د پولیسو یو لوړپوړي افسر DAG سهیل چودري د سیاسي ګوند نوم اخیستی او ویلي دي د یو فعال په کور یې چاپه وهله. وروسته ویل سوي چې چاپه د ساجد حسین نومي تن په کور وهل سوی او په دغه مهال په پولیسو د کوره ډزې سوي. یو پولیس پکې لګېدلی او بیا یې په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو تعقیب کړل. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.